بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی خاتم النبیین. وزیر صاحب محترم معارف، بزرگوار محترم ما، عالم گرامی دین ما، شارانی صاحب محترم، وزیر صاحب تحصیلات عالی که هم مسلک و هم رشته هستند با معارف، وزیر صاحبای محترم حاضر در مجلس، وکیل صاحبای محترم، استادای گرامی، معلم صاحبای محترم، خواهرای و برادرای عزیز، مهمانای خارجی و از همه که مهمتر جوانای عزیز حاضر در مجلس ما، همگیتان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نمیدانم امروز چندمین ساله، دومین ساله، نه دومین نیست، یازدهمین سال زنگ مکتب داریم. من یادم است سال اولی که این پروگرام گرفتیم مجلس خود اتر جور کرده بودیم. ما از اونجا به این طرف همگی شته بودیم و رنگ و رخ کل ما زرد و پریشان بود. بیچارگی و جنگ زدگی در چهره های ما نمایان بود. امروز الحمدلله چهره های اکثریت ما بهتر است. اکثریت مردم ما به معارف و به مکتب رو آوردند. تعداد ما هنوز هم متاسفانه از ناامنی رنج میبریم و تعداد ما هنوز هم متاسفانه طفل خود به مکتب روان کردن نمیتونیم. خب انشالله میشه. ولی پیش از که بیایم به سخنهای اصلیم، خواهرای برادر عزیز، دیروز ما یک از فرزندای بزرگ معارف افغانستان از دست دادیم به حق تعالی پیوست، پوهاند سید الف شاه غضنفر صاحب وفات کردن. از بزرگای علم و دانش افغانستان بودن، از استادای فاکولته طب کشور ما بودن و برشان تسلیت عرض میکنیم به فامیلشان و بدون شک یاد خودشان در کشور زنده می باشه. یادم است چند وقت پیش، چندین ماه پیش اینجا حضور داشتن و یک مدال رام از طرف مردم افغانستان گرفتن که به تمام معنا ارزشی داشتن و خدمتگاری وطن بودن. معارف ما قسم که عرض کردم داره پیش میره و بسیار به خوبی پیش میره. صبح پیش از که بیم از وزارت تحصیلات عالی برم احوال آمد که سال اول حکومت ما 50 نفر به خارج به تحصیلات روان کردیم. حالی که اینجا حاضر هستیم با هم زیادتر از 10,000 است. بله، زیادتر از 10,000 جوان ما در خارج تحصیل میکنه. از 50 نفر به 10,000 رسیدیم در خارج. در داخل کشور ما از کمتر از 700,000 امسال بالا رفتیم به 8 میلیون یا چقدر وسیع معرف چون جکسیوی 9.3 میلیون از 10 بالا میشه. 10 میلیون جوان کشور ما مصروف درس است و در 10 سال گذشته جوانای بسیار زیاده به کشور ما برگشتند. از دختر و بچه ما با تحصیلات بهتر، با توان بهتر و در خدمت مردم افغانستان هستند.
یک ماه 2 ماه پیش جوانای آهنگساز و آهنگر ما به امریکا رفتن. در بهترین تالارهای امریکا اونها سازهای ملی افغانستان و موسیقی افغانستان نواختن. تعدادشان شاید اینجا حاضر باشند. استه؟ آفرین تا همه شان هستند. شاباشان. از مربیشان هم تشکر میکنیم، از همه شان. و خصوصا دخترهای ما اونجا درخشیدن، چون همه شان چادرهای بیرق افغانستان ساخته بودن و به سر داشتن. هم هنر خود بر نمایش گذاشتن، هم بیرق و هویت ملی کشور بر نمایش گذاشتن. بچه هم کوشش کردن کمک. مکتب های افغان ترک که څوک دلته ناست وي د افغان ترک کسان راغلي دي. مکتب های افغان ترک چیرې ناست دي؟ مکتب های افغان ترک هم به تعلیم وطن ما بسیار خدمت کردن. سطح تعلیم ما را بلند بردن. بچه و دختر ما که از مکتب های افغان ترک فارغ میشن به سوی بسیار بهتر فارغ میشن. از اینام فوق العاده تشکر میکنیم. از تمام کشورهایی که با ما خدمت کردن تشکر میکنیم. اینجا استادهای مصری ما ششتن، از اینام به خدمت که در علوم دین کشور کردن تشکر میکنیم. هند، ژاپن، ترکیه، همسایه های ما، کشورهای غربی، هر کدامشان که به این خاک ما در معارف کمک کردن، کشورهای غربی، از اینا سپاسگزار هستیم. ما یک مملکتی در عجله هستیم و باید باشیم. اگر جوانهای کشورهای دیگه یک قدم بر میدارن و نیم متر طی میکنن، ما به یک قدم خود باید صدها متر طی کنیم تا به کاروان جهانی ترقی برسیم که از او سالها به عقب ماندیم. و در اینجا و چیزی که وزیر صاحب معارف هم اشاره کردن میرسیم به ای که تعداد زیادی از مکتب های ما توسط طالب یا از نام طالب، هر کسی که میکنه، بسته هستند. طالب ها اگر پابند اسلام هستند، حکم دین به علم واضح است که آموختن است از گهواره تا گور. بسیار واضح است. و اگر به نام افغان خدا یاد میکنن و افغان هستند، اولاد افغانستان مثل اولاد پاکستان و دیگرها حق تعلیم دارند. مکاتب ما در 10 سال گذشته مورد حمله قرار گرفت. در قندهار با دخترای مکتب رو تیزاب پاشیده شد. در تخار کوشش به این شد که دخترای مکتب رو ما مسموم شوند. در جایهای دیگه افغانستان مکتب‌ها سوختانده شد و یا بسته شد. پس آنتر دیدیم که در پاکستان هم مکتب سوختاندن ها آغاز شد. نو دلته زبر طالبان رو دوباره رخ کوم. چې د افغانستان د بچي د تعلیم سره دښمني مه کوئ. پرېږدئ تعلیم وده وکړي. نه یوازې دا چې دښمني مو ورسره کوئ،
بلکې د ترقي او ودې په حصه کې مرسته وکړي، بلکې کومک وکړي چې مکتبونه پرانیستل شي او په ټول افغانستان کې بچیان درس ووایي او دا خاوره ترقي وکړي او د پردو د احتیاج څخه خلاص شي. که ستاسو رښتینې ارزو دا ده چې افغانستان د پردو د احتیاج څخه خلاص شي، نو د پردو د احتیاج څخه افغانستان یوازې او یوازې د تعلیم د لارې خلاصېدای شي. که تعلیم بربنده نو غلامۍ ته مجبوره کوي، او که د تعلیم او ترقۍ لار ورښیي نو مکتب ورخلاص کړه. تعلیم د افغان دپاره چې موږ افغانان یو، انسانان یو، او په انسانانو کې بیا زموږ شناخت د افغانانو دی، او همداشان د انسان دپاره یو حق دی د هر انسان. نو زه نن پر هغو کسانو چې په پاکستان او افغانستان کې پر مکاتبو حمله کوي د انسان په توګه غږ کوم چې که په پاکستان کې مکاتب بندوي او که په افغانستان کې بندوي، که په پاکستان کې سوځي که په افغانستان کې سوځي، که په کندهار کې د مکتب پر بچي پر نجلۍ تیزاب پاشي، که په تخار کې کوشش کوي چې د مکتب نجونې مسمومې شي، او که په سوات او باجوړ وزیرستان کې کوي، دا د انسان سره دښمني ده، د انسانیت سره دښمني ده. او بېشکه چې دا داسې هڅه ده چې د دغه سیمې خلک بېوزلي، مجبوره او محتاج پاتې شي. د افغانستان په ټولو مشرانو، په ټولو علماو دا غږ کوم چې د دې خاورې د ترقي او تعالي دپاره او د خپل بچنې د روزلو دپاره سبا په کلیو کې راټول شي او خپل مکاتب چېرته چې تللي دي د وزیر معارف، د وزیر تحصیلات عالي او د حکومت او مشرانو سره لاس یو کړي، دا مکاتب دې پرانیستي، بچیان دې ورواستوي، او دا نهالان دې تازه کړي د پسرلي نهالان دې ده چې انشاءالله تعالی څو کاله بعد دا نهالان چې نن موږ مکتب تاسو ته دا ثمر بخشه درختې ونیسي د دې خاورې دپاره او د جامعې دپاره. نو دوباره غږ کوم چې طالبان که په افغانستان کې دي که پاکستان کې، کې دوی کې د دوی په نامه کوي، د تعلیم سره دې په پاکستان او افغانستان کې دښمني پرېږدي، خصوصا د ډیورنډ د کرښې په دواړو غاړو کې د تعلیم سره دښمني پرېږدي چې دوی کوي. دا زموږ د جامعې بالا د تحمل وړ خبره نه ده، او که څوک کوي دا کار مکاتب تړي یا یې سوځي، بې له شکه چې د پردو دپاره یې کوي او دښمني کوي د دې خاورې د اولاد سره. نو وزیر صاحب د معارف هیله مې دا ده چې په دې هکله به ټوله خپله هڅه وکړي د خپلو علماو سره، د خپلو مشرانو سره، چېرته چې مکتب بند دی هلته به ځو او خلاصوو به. دوی دې ډزې راباندې وکړي، بلکل دې وکړي، څه مرمۍ چې ډېر استعمال دې کړي، خو موږ به خپل مکتب خلاصوو او دا به کوو انشاءالله. او دلته غږ کوم د افغانستان پر بډای او پر پیسهدارو، پر تجارو، پر سرمایهدارو چې په ټول افغانستان کې دوی د مکتب د جوړېدو سره مرسته وکړي. د برګ سبز تحفه درویش څخه شروع تر هر څو پورې چې لري د مکتب په جوړېدو کې ستا سره سهم واخلي. یو صندوق جوړ کړئ او په دې صندوق کې دوی هر څوک چې هر څه کولی شي، که یو برګ سبز لري او که په سلهاو لکه افغانی و ډالر لري چې کمک وکړي، خدای دې راولي، موږ به خوشحاله یو. از یک قران گرفته تا هر چندی که میتونن این کمک به معارف افغانستان بزرگای ما در ما بکنن.
بزرگای عزیز معارف افغانستان، دیروز من با یک دخترک نوجوانی صحبت داشتم. آمد پیشم استاد شد که رئیس صاحب ما به دارالمعلمین کامیاب شدیم، اگر ما بتونم به کدام فاکولته دیگه برم. ما برش گفتم بچیم دارالمعلمین بسیار خوب جاست، استاد میشی، خدمت بزرگ به خاک میکنی. گفت که در فامیل ما اکثرت دارالمعلمین خواندیم، ما میخوایم چیز دیگه بخوانم. ما برش گفتم نه بچیم برو دارالمعلمین بخوان و استاد شو. آیا فراموش کرده ایم که استادی از بهترین شغلهای جهان است، از باعث‌ترین وظایف جهان است؟ اگر من به حیث یک فرد حامد کرزی از 10 سال پیش تا امروز را استاد می بودم، نه رئیس جمهور، جوانتر می ماندم، آرامتر می بودم، راحتتر می بودم، خدمت خود به وطن بهتر ترقی می کردم. حقیقتا دستاورد ما به یک کشور باعث یک شخص ما میفهمیم که چی کردیم. چند جوان تعلیم دادیم، کی را الف و ب یاد دادیم، کی را ای بی سی یاد دادیم، کی را چی یاد دادیم. به خیری خاک می بود. پس جوانای عزیز بیاین به طرف مسلک معلمی و استادی. معاش کم داریم، من میدانم، زندگی مشکل است، من میدانم، ولی تهداب گذار جامعه هستیم. استاد تهداب جامعه را میگذاره، یک جامعه قوی، یک جامعه باعث، یک جامعه تعلیم یافته. پس جوانایی که به دارالمعلمین ها رفتن، به فاکولته ساینس رفتن، به فاکولته های ادبیات رفتن، به ساعات دیگه رفتن که استاد میشن، بدانن که معززترین جامعه ما هستن و کوشش کنن تا بیاموزن و استاد بهتر شون. و جوانایی که به مکاتب میرن، جوانایی که درس میخورن، ده هغوی زما دا هیله ده چې د استاد احترام وکړي. د استاد عزت وکړي او د استاد څخه په ډار کې اوسېږي، نه د بیرې، نه د استاد د زوره. د استاد زور د ده علمیت دی، د ده اخلاقیات دی، د ده معنویت دی، چې د استاد د معنویت څخه په ډار کې اوسېږي او احترام یې وکړي. جنت په دغه رقم چې د مور و پلار تر پښو لاندې دی، بېله شکه چې د استاد د پښو لاندې هم دی. او زموږ جامعه یو اخلاقي جامعه ده. ځوانان دي د خپلو استادانو احترام وکړي. څه چې استاد ورته وایي هغه دې وکړي، او استاد دې بېله شکه چې چپله د ده نیکي او رستایي بل څه غواړي نه. مکاتب تحصیلات علی مخ پر ډېرېدو دي. وزیر صاحب د معارف، وزیر صاحب تحصیلات علی، هیله دا ده چې حرفوي مکاتبو ته هم توجه وشي او ډېر شي، تر څو زموږ په جامعه کې هغه کسان چې په حرفه و کسب بلد اوسېږي د هغو تعداد هم ورسره ډېر شي، او زه مطمئن یم چې دې ته توجه وکړئ او ورسره دې یادونه وکړه د سواد آموزي ډېره مهمه برخه ده زموږ د ژوندانه، چې زموږ هغه کسان چې سینې تر مکتب جګ دي خو سواد نه لري، د هغوی د سواد لپاره کوشش ډېره لو خبره ده. جوانای معارف ما را، وزیر صاحب معارف، شاگردای مکتب ما را به سیر علمی بکشانید از یک ولایت به دیگر ولایت افغانستان، بگردانید از یک ولایت به دیگر ولایت، بیارینش به کابل کلشانه، از تمام ولایت 100 نفر، 200 نفر، 400 نفر، 1000 نفر جمع کنین، بیارین به کابل و بیارینشان به دوایر حکومتی، بیارینش به ارگ، ببرینش به دفترهای
استعداد که حال معاون صاحب باستن ببرنش به شورای ملی افغانستان، به ولسی جرگه افغانستان، به سنای افغانستان، ببرنش به جاهای دیگه افغانستان تا اینا با هم بلد شوند و نظام و دولت خود بشناسند. پیشتر دو سخنرانیتان مضمون حب وطن نام گرفتین. این پیشنهاد یکی از ژورنالیست‌های عزیز کشور ماست. فیضی صاحب چیره نسته؟ co nie mierzy? A zmóż ژورنالیست د حب وطن پیشنهاد وکړي په مکتب کې. عتیق بنا، عتیق خان بنا، البته اینجاست هست یا نامده امروز که باز ما یادش بکنیم نامده، همیشه می باشه. یکی از ژورنالیست های عزیز کشور ما پارسال بر ما گفت که رئیس صاحب مضمون را به نام حب وطن آغاز کنین. تشکر میکنیم شما با امروز اقدام کردین و مضامین بسیار زیبا و بسیار خوبش از حب وطن بسازیم. نصابش مکمل شده. صبحانه بچه ها و دخترها ما که مکتب میرن پیش بیرق ملی استاد میشن، سلامی میگیرن، سرود ملی را میخوانن. بسیار عالی. جوانای ما، بچه های ما، دخترای ما، اونایی که سن 4 و 5 و 6 7 دارن کلشان سرود ملی را یاد داره. ما یاد نداریم. کلش یاد داره. هر بچگی که آمده خانه ما 5 ساله پرسان کنیم بچیم سرود ملی یاد داری، خوانده بریم. باز ما از او یاد گرفتیم که والله نه تو میخوان نه تو میخوان. پس بسیار مهم است. سرود ملی، بیرق ملی افغانستان، تاریخ افغانستان، خوبی های افغانستان، احترام به استاد، احترام به والدین، با ادب بودن، با اخلاق بودن، پیش بزرگا با ادب و احترام نشستن. این از خواص ها و از روش های بسیار نیک جامعه ماست. این را فراموش نکنید در مکاتبتان. به استادایتان بگویید. ژنرال صاحب نوروز خان خدا ببخشیشان پارسال وفات شدن. از بزرگای نظامی افغانستان بودن. در زمان جهاد رئیس نظامی حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان بود، از مولوی صاحب محمد نبی. و کابل بودن با همراه ما وقتی که حکومت مجاهدین آغاز شد، حکومت اول مجاهدین. خب اینجا گدودی ها بود و جنگ ها بود. خاران نداشت، برادرشان به مرمی هوایی وفات شده بودن. ما برش گفتم که ژنرال صاحب اینجا کارم نداری، پریشانم هستی، چرا نمیری پس به خانه‌اش امریکا بود، یک چند روز اونجا باش، باز بخیر که قرارش شد پس بیا. گفت نه نمیرم. گفتم چرا نمیری؟ گفت به خاطر نمیرم که هر روز که ما بیرون میبرایم در کوچه های کابل و خانه یک دوست و آشنای قدیم خودم میپالم، حتما سر رایم یک تفلک کوچه مه که باز ما پرسان میکنم که بچیم خانه فلانی خان کجاست؟ پیش از بگه کجاست اول میاد سلام میته، دست ما ماچ میکنه، دست بگرفته تا مخانه را هر چقدر دور باشه اونجا میرسانه. اونجا که رساند دروازه را تک تک میکنه، باز دویده میره پشت کار خود. گفتی دیگه جای دنیا نیست، لحاظا نمیره به اینجا است. این را درک کنین بزرگای عزیز وطن. که اخلاقیات جامعه خود ما از بهترین اخلاقیات جامعه است و نگاه کردنش بر ما فرض است و نگاه کردنش از طریق معارف افغانستان بر ما فرض است. زمانی که ما در مکتب بودیم والدین ما خبر نداشتن که در مکتب چی میشد و چی نمیشد، ولی اطمینان داشتن که مکتب هم یک جای تربیت طفلشان است. اما تو بود یا نبود؟ مکتب جای تربیت اولاد و فامیل ها بود و میدانستن که بهترین تربیت اونجا میشه. پس مطمئن هستم که همه ما در این راستا که هم خانه، هم کوچه و هم مکتب و پهنتون با جای تربیت اولاد وطن باشه، جای تربیت برای اخلاق نیکش باشه، برای ادبش باشه و برای علمش باشه.
ان شاء الله تعالی که به روز هستیم و بهتر میشیم و میرسیم و ان شاء الله تعالی که سالها گفتیم و داریم روز به روز به اون نزدیک میشیم که روزی برسه که دیگه کسی از افغانستان به علاج به خارج نره، انجینیر از بیرون پول ما را نسازه، حسابدار از بیرون محاسبه حسابای ما را نکنه. همیشه خود ما به دست خود و به کمال خود کرده باشیم. این روز نهایت زیبا و نیکه به معارف افغانستان، به بزرگای وطن، به تفلکا و جوانای وطن عزیز مبارک میگم. کوشش کنین، کوشش کنین، کوشش کنین، کوشش کنین. جوان ما اینجا بچیم چند سال هستی؟ بخی بچیم، بیا اینجا، بیا اینجا بده حالا، بیا 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 رازه پشتو و فارسی و کمشه باور آواز غله. تعلیم کم زن رسوم وقت رق بزرگ تعلیم کم زن رسوم وی شابور صغیر شابور صغیر ورز کشید بخیر باشین بخیر باشین با این صدای نیک زنگ مکتب میذاریم بخیر باشین